اورې ماما خیر جوړه اوس به موضوع حل څه دې حل کړل تېر ځل مې خپله بختوره نیکټایي نه وه په غاړه کړه ځکه داسې وشول زما کسانو راته راوړه ژوندي دي یعنې هر څه حل شو ټول ارامه اوسئ انا خبرې مو بس کړئ چې باید ژر لاړ شو کایا ساتونکي ته غږ وکړه سمه ده سمه به هر مرو د جشن نیولو چمتووالی نیولی موږ چمتو یو هغه په هېڅ هم څښاک نه پېژني ډېر بدذوقه سړی تل ډېر خونده څښاک راوړي زموږ لپاره یې دومره لویه ښېګڼه وکړه هغه نه داسې مننه کوي هغه سړی زموږ لپاره شپه او ورځ کار کوي ستاسو د بېرته راتګ کار څنګه شو د لږ څه نور هم ناوخته کېده څارنوال کمال به زما د لاسه ښه وهل وخوري خبر اوسئ د څارنوال کمال په اړه خبرې ښې راوالي د مشاور صاحب سره مې خبرې وکړې ویې ویل لږ صبر وکړي هر څه چې خیر عاقفې محکمې ته ور وپېژنه نن به محکمه شي ما واورېدل چې ځینې نور کسان هم نن محکمه کېږي ښاغلی کمال څه دې اورېدلي بیسا ګردې د زنداني کېدو په حکم نیوکه کړې ده نن یو ځل بیا محکمې ته ځي دا خو یو پوخي دولت دی هر انسان د نیوکې حق لري د نن ورځې د محکمې قاضي په اړه موږ ډېر ښه پوهېږو چې څه ډول سړی دی غواړئ څه ووایئ ښه یو ځل پخوا یې همداسې یو مجرم کس ډېر په اسانۍ سره له زندانه راویستلی و موږ یې ډېر ښه پوه کړي هغه زما ستونزه نه ده ما خو ثبوتونه محکمې ته وړاندې کړي وو امر صاحب امر صاحب امر صاحب ثابت روش آرام اوسه په ثابت څه شوي آرام اوسه خوشحاله محکمه کې شاهدي ورکولو ته هم چمتو دی محکمه کې خو څنګه به راشي هغه خو نشي راتلی خو تاسو ورته یو کار وکړئ که نه زه ولې عاقب سره دا امر صاحب هغه دا کار نه دی کړی عاقب صاحب دې کار کې هېڅ ملامت نه دی ثابت روش په خپله خوله وایي نور نه څه غواړئ دا کار امکان نه لري داسې نشي کېدلی ټاپي کس څنګه شاهدي ورکوي یو ځل مخکې ښاغلي حاضرو کنفرانس له لارې محکمې ته اظهارات ورکړي اوس به څنګه نه کېږي ولې به نه کېږي څارنوال صاحب البته چې کېږي البته چې کېږي یعنې ثابت روډ به په ژوندۍ بڼه خبرې وکړي والله ډېر ښه کار دی ډېر ښه تر اوسه مې نه دي ویلي چې دا کار کېږي د جنجال لپاره پلمه نه لري قانون دې برخه کې ښکاره دی سلام صاحب کمال خور یې لومړی به دا رسو شو باید ازاد نشي ښه نو څه وکړو ها ته اندېښنه مه کوه زه ثابت ته یوه کوچنۍ ډالۍ ورلېږم کماله او د هغه غږ بندوم د هغه ځای درته معلوم دی زه یې پیدا کړم بیا خبر درکوم Spero da imbagare. چمتو یې ها چمتو څارنوال صاحب راځئ چې ځو حاله امر صاحب زمونه غوښته امام د محکمې لخوا اجازه راکړل شوه له ثابت سره د ویډیو اړیکې له لارې خبرې کوو دا کار کولی شي البته کولی سم امر صاحب سمه ده زه به هماته افسر لاړ شم اندېښنه مه کوئ څارګر صاحب ژغورل کېږي ثابت څنګه دی ها ښه دی ښه دی هغه پوه ښاغلی څارګر صاحب موږ به مو په اجازه لاړ شو راځه کاله راځه خو راځئ راځه مهرباني وکړئ اغلې ها دا انځورونه واخله همدا اوس یې زر ښاغلي ثابت ته ویسه سمه ده اغلې
موږ یې په ناحقه نیولي. دا ځل زه ډاډه یم چې عدالت به په سم ډول پلی شي. بیا به ووینئ هغوی به هم په دې پوه شي چې موږ ناحقه بندي کړي یو. عدالت به هرومرو پلی شي. ټول خلک به پوه شي چې موږ بې ګناه یو. عدالت به پلی شي. زه تاسې سره ژمنه کوم موږ یې په ناحقه نیولي یو. عدالت به پلی شي. وروسته له هغه به ستاسې ټولو پوښتنو ته ځواب ورکړم. بیا یې هم تکراروم موږ یې ناحقه نیولي یو. خیرت د امر صاحب دوی دلته څه کوي؟ هو داسې خو نه ده چې دا وایي تیزه مخته ځي. د زنداني کېدو په حکم مې نیوکه کړې ده. بیا به کوم نوی پلان لري؟ تاسې هم دلته ما سره ځان بوخت کړئ. که دوی خلاص شي او زندان ته لاړم شم هېڅ به حیران نه شم امر صاحب. د هغه کسانو په ضد ډېر ثبوتونه هم شته. هغوی نور نشي راوتلی کفا. که څه هم ستا کار سخت دی. دننه به ټول یو ځای سره ساتوري کوي. تا ما سره ژمنه کړې وه چې دا ځل زندان نه نشي وتلی. صبر وکړه. ولې به راوځي؟ وروستۍ خبره قاضي صاحب کوي. سمه ده خدای دې وکړي همداسې وشي. راځه. د هغې څېرې ته وګوره ښاغلیه څومره ښه ښکاري. څومره ښایسته شوی دی. سلام پخوانی ملګریه. تا ته هم زندان کې به تمه بخښنه غواړم. زه له مړو سره خبرې نه کوم. نور نو ته یو مړ سړی یې. کله کله به دې لیدو ته درځم. زه هم خو قبر ته دی. ښاغلیه د مجرم سره تاسې ولې خبرې کوئ؟ ما ته وګوره ژبه به دې پرې کړم. ارامه اوسه. کمقله توبه دلته څه خبره ده؟ کړی کلک ونیسئ چې څوک ونه خوري. راځه کفا مخکې شه. زما له موکل نه لرې اوسئ. ګواښ په قانون کې جرم ګڼل کېږي پوهېږئ که نه؟ داسې ده د ماشومانو تښتوونکو لپاره دولت کې کوم حکم شته؟ هغه جرم نه دی. هیله کوم چټیات مه وایه. دا چې ګواښ هم جرم دی. په دې به اغلې ارزو ډېره ښه پوهېږي. همداسې نه ده اغلې ارزو؟ زه وینم چې له موکلینو سره مو ستونزې کمې شوې دي. بیا به له تاسې سره وګورم اغلې ارزو. وبه ګورو نجیبه مره. راځئ. عامر صاحب دا جلۍ ډېره دروغجنه ده. همدا لاین چې کمپیوټر ته ونښلوم هر څه چمتو کېږي. وې نښلوه کله وروره وې نښلوه. ماشاءالله ماشاءالله سختۍ وګوره. ډېر تکړه ده ډېر. بیخي دا ته هم په څېر دی. زه به یو ځل بیا کنټرول کړم. کنټرول یې کړه. ښه یې وګوره چې کومه ستونزه پیدا نه کړي. او دا اړیکه تا پورې تړاو لري. هله نو ځان تکړه کړه. زر کوه. یما صاحب غلی څه غلی څه. سمه ده سمه ده غلی شوم سمه ده. څه چمتو دي؟ زما موکلینو نه د هغوی حق اخیستل شوی دی قاضي صاحب. او په بې ځایه تورونو تورن شوي دي. په ټولنه کې دوی دروند ځای لري او د تېښتې هېڅ امکان یې نشته. له تاسې غواړم چې زما موکلین خوشي کړئ قاضي صاحب. قاضي صاحب موږ ستاسې محکمې د سلګونه پاڼې سندونه او ثبوتونه وړاندې کړي. دغه وکیلې دا غوښتنه په ښکاره ډول غیر قانوني ده او هېڅ قانوني بڼه نه لري. ته څوک یې؟ زه د دې دعوا څارنوال یم. یعنې څارنوال یې وم. پخوانی څارنوال دی قاضي صاحب. او باید دا هم وایم چې د بدو کړنو له امله له دندې ګوښه شوی. دلته راتګ یې هم بې ځایه دی. د حقوق په توګه باید پوه شئ چې محکمه کې داسې لاسوهنه ونه شي. ښاغلیه تاسې د باندې لاړ شئ. محکمه پیل شوه. تاسو چمتو یې ښاغلیه؟ لږ وروسته به محکمې سره وصل شو. چمتو یم. وسله ستا ده؟ نه قاضي صاحب. خو په وسلې ستا د ګوتو نښې پیدا شوي. زه هیڅ معلومات نه لرم قاضي صاحب.
د ټاپي اظهارات اخیستل شوي هغه نوې مراقبت برخه نه راوتله چمتو دی چې د ویډیو کنفرانس له لارې شاهدي ورکړي سمه ده که چمتو وي پیل یې کوي مهرباني کوټه باید پاکه کړم وروسته به یې پاکه کې اوس دننه بوخت دی دومره ډېر وخت نه نیسي مخکې له دې چې نوکري مې خلاصه شي باید ویې کړم ښه سمه ده ورځه وروره اوس یې وخت نه دی زه ووځه کثافات اخلم بیا ځم زرکوه هله یوازې ته یې باید وګورې کله چې یې ووینې وبه نه غواړې چې بل څوک یې وګوري هله وروره هله زرکوه سمه ده ځم چا چې په تاسې ډز کړی و هغه کس همدا و که ته نه غواړې د خپلې خور آرزو د انځورونه سبا په انټرنټ کې وګورې نو غلی شه ښاغلی ثابته زما غږ اورې که نه غواړې ویې وینې نو غلی شه ښاغلی ثابته زما غږ اورې تاسې نه پوښتنه کوم دا ښاغلی پېژنئ اړیکه کې ښاغلی ثابته اړیکه بیخي ښه ده هو په ښکاره ډول مو غږ راځي بیا درنه پوښتنه کوم په تاسې باندې عاقف ګوندوز الف ډز کړی و که نه ښاغلی ثابته خپله پوښتنه بیا تکراروه ثابته وروره ځواب ورکړه که نه هغوی تا ته په تمه دي وګوره ښاغلی ثابته خپله پوښتنه بیا تکراروه په تاسې باندې عاقف ګوندوز الف ډز کړی و که نه ځواب راکوئ که کمره بنده کړو قاضي صاحب چا چې په ما ډزې وکړې ډېر شکر عاقف ګوندوز آلت دی څه دا ته څه وایي ثابته څه چټیات وایي عاقف ګوندوز الف ته غلی شه غلط خو پوه نه شوم که نه تاسې عاقف ګوندوز الف ویشتلي یئ یعنې چا چې په تاسې ډز کړی و هغه عاقف ګوندوز آلت دی ته ډاډه یې چې هغه عاقف ګوندوز الف و ډاډه یم پرېکړه به شوه محکمې چې د شاهدانو خبرې یې واورېدې پرېکړه یې وکړه چې تر بلې محکمې پورې عاقف ګوندوز الف تر نظارت لاندې ونیول شي پرېکړه وشوه د ترکیې د جزا قانون مادو ته په کتو سره او دا چې دا کسان د تېښتې او چېرته تللو احتمال هم نه لري پرېکړه وشوه چې تر بلې محکمې پورې خوشې کړی شي همدا عدالت دی ژوندی دې وي د ترکیې عدالت تاریخ به ستاسې په څېر قاضي هېڅکله هم هېر نه کړي تاسې ته ژمنه درکوم مجسمه به مو زه په خپلو لاسونو جوړه کړم آفرین آفرین وروره څه دې وکړل ولې دې داسې وویل څه شوي په تا څه شوي تا خو عاقف څارګر صاحب خرڅ که څنګه داسې کار کولی شي خوله دې بنده که خیري ورک شه ځه ورک شه له دې ځایه ورک شه ووځئ وروره هغه څه دي تا پورې اړه نه لري ووځه سمه ده
کارونه خو سرچپه شول. څنګه حیران پاتې شو؟ نور به زه ستا لیدو ته راځم. اندېښنه مه کوه، راتلو په وخت کې به ځینې جامې هم درته راوړم. دا نن هم زموږ ملګري شته، در سره مرسته به وکړي. دوی ټول وژنو. آرام اوسه ملګریا، غلی شه. آرام اوسه ملګریا، هیله کوم آرام اوسه. غلی شه کفا. تاسې هم له دې ځای باندې اوسئ. هلئ زما لاسونه ستاسې په غاړه کې دي، دا مه هېروئ. د لویې محکمې پرېکړې ته درناوی نه لرم. وګوره موږ خوشي شو، عدالت پلی شو. نجیبه د دې ملت لاسونه هم ستاسو په غاړه کې. د ملت وجدان سره ستاسې په هکله اړینه پرېکړه شوې ده. دا ستاسو وروستی سلګۍ ده. عامر صاحب، هسې هم زندان ته ځم. پرېږده چې دوی ووژنم. زندان ته تګ خو به مې بې ځایه نه شي. سمه ده، ورځئ. ښاغلیه، تاسو څه ویل نه غواړئ؟ ویلي وه چې عدالت به آخر خپل ځای ونیسي. عدالت پلی شو. هسې هم ډاډه وم چې دا کار به داسې کېږي. شکر دی چې اوس هم په دې هېواد کې ځوان مرده، حقوق پوهه، هېواد پاله قاضیان شته دي. ملګرو، په لومړي سر کې مې تاسې ته ویلي وه زموږ نیول یوه ډېره غلطه پرېکړه وه. د لیدو په هیله. څنګه مو چې ولید، خدای په امان. موږ ټول خوشي شو. هیله کوم پرې مې ږدم. لرې شه، لرې شه. دې ځای ته وګوره عامر صاحب، دې نندارې ته وګوره. ما خپله ټوله هڅه وکړه، سر مې لوړ دی او وجدان ته مې ملامت نه یم. هغه ژمنه مې را په یاد شوه عامر صاحب چې ما سره دې کړې وه. ما خپله ژمنه سر ته ورسوله. که زړه دې په تنګ شو ما ته زنګ ووهه. حرکت وکړه. اوس دې زه درک کړم عامر صاحب. پوه شوې چې ما څه ویل؟ د سړي سرغړونه کړې، عدالت نه مني او قانون نه سرغړونه کوي. که څه نه وای دوی ټول به مې وژلي وو. عامر صاحب ته خو څه نشې کولی. لږ تر لږه زما مخه خو مې نیسه که نه عامر صاحب؟ بس که نو ملګريه، حد نه دې تېرې کړې. پرېږده چې خبرې وکړي، پرېږده چې زړه تش کړي. نور به څوک ونه لري چې ورسره خبرې وکړي. اوس چې عدالت نشته، بیا نو عکف خو شته. ته څه وایه کفا؟ شاته لاړ شئ، شاته لاړ شئ، که نه نو نجیب عامر به مړ شي. شاته لاړ شئ. ملګريه، دا څه لیونتوب ده؟ قسم کوم چې وژنه مې جدي یم. لیونتوب مه کوه کفا، وسله دې لرې کړه. وسله وغورځوه څرګر صاحب. هڅه کوې خپل ځان ووژنې ملګريه؟ څه کوې څرګر صاحب؟ عامر صاحب خوشي کړه. نه خوشي کوم. هلئ دا دې وکئ، هلئ عدالت به مو ووینو. څه ته په تمه یئ؟ دا دې وکئ، څه ته ګورئ؟ نور نو بس که ملګريه، وګوره په دې سر به دې په مرمۍ ووله او مرمۍ خوشې کړه. عاکفه آرامه شه، پوهېږم په غوسه یې. هرې خوا ته خبریالان ولاړ دي. خبره ډېره مه لویه به، په داسې یوه لومه کې به ولوېږي چې بیا به دې زخم نشم ژغورلی. بخښنه غواړم، ما پرېکړه کړې تر څو چې پیسه ګور خبر ته ونه لېږم زه زندان ته نه ځم. هلئ شاته لاړ شئ، زر کوئ، هلئ زر کوئ. اخرئ اخرئ، زما ملګرو له بورسانه رالیږلي دي. زمرایه مېرمن آرزو هم موږ ته په تمه ده، هغه هم راواخله. ممدوحه تاسې ارامه اوسئ، زه یې حلوم، تاسې لاسوهنه مه کوئ. څارنوال صاحب همالته ودرېږه. ډېره لویه تېروتنه کوې. تېروتنه تاسې کوئ څارنوال صاحب، زه هغه کار کوم چې باید ویې کوم. زندان ته نه ځم. دې حالت ته دې وګوره، تا سره د حالت ښه نه ښکاري.
داسې کس سره دا کار کوي چې د ورور په څېر دی تا سره مینه لري نجیب عمر تا سره څومره ښېګڼې کړي اوس دی د هغه سره د وسله نیولې او داسې ترې مننه کوي تاسې خو پوهېږئ چې زما تېروتنه له نجیب عامر سره نه ده زما ستونزه بې عدالتي ده او نجیب عامر سره له دې ځایه ځم ژمنه در کوم چې ده ته به زیان رسېږي که کوم غلط کار وکړئ هېڅ رحم نه کوم او هر څوک چې وي وژنم یې هوښیارې جلۍ په دې کار کې هم بریالی شوې آفرین دې پتاوي آخر بیا هم آزاد شو خو که ووایم یوه شېبه وارخطا نه شوم دروغ به وي زه ډاډه وم چې ازادېږو هېڅ وارخطا نه شوم البته نو ځکه د نظارت خانې له دروازې نه ځان کلک نیولی و او نه دې غوښتل دننه لاړ شي خواشي نه یم هغه یوازې یوه ننداره وه حضروله پوه شوې ښاغلیه اوس خو آزاد شو څه به وکړو د لوی انجمن سره ګورم او په بیړه باید د نوي پلانونو په اړه خبرې وکړم وبه ګورو چې هغوی څه ویل لري ملګرو او ټول معلومات به سره شریک کړو اوس شاته لاړ شئ هلئ وایم شاته لاړ شئ مخکې شه امر صاحب عاکفه د وروستي ځل لپاره یې درته وایم قسم کوم چې مشکش کوم هله کشې که وبه ګورو چې څوک به در مشکش کړي هله ته په رښتیا هم لیونی شوی یې مغز دې له لاسه ورکړي ته ناروغ یې ممدوحه شاته لاړ شه ټول شاته لاړ شئ امر صاحب اجازه ورکړو چې تاسو سره لاړ شي ممدوحه غلی شه خو امر صاحب ومې ویل شاته لاړ شه هلئ ټول شاته لاړ شئ زر کوئ وایم شاته لاړ شئ شاته لاړ شئ شاته لاړ شئ شاته لاړ شئ تر څو چې موږ له دې ځایه لاړ نه شو هېڅوک دې موټر ته نه پورته کېږي شاته لاړ شئ امر صاحب جناب ته کښېنه هله نو حرکت وکړه موټر روښانه کړه چېرته ځو هغو کسانو پسې ځو چې نن آزاد شول هله حرکت وکړه هله مخکې له دې چې لرې لاړ شي باید ویلي سو د وروستي ځل لپاره درته هم دې کار نه لاس واخله اوس ډېره ناوخته شوې ده حرکت وکړه امر صاحب هله عاکفه زما خبره واوره له دې کار نه لاس واخله اوس هم ډېره ناوخته ده امر صاحب ډېره حرکت وکړه زر کوه هله نیازي راځه چې ورپسې باسم هلئ ملګرو هلئ راځئ بیړه وکړئ بیړه وکړئ عاکفې ولې محکمې ته ولېږه له څارنوال سره مو یو ځای لوبه وکړه د څه شي لوبه هغه ما پسې راغلی و هڅه یې وکړه چې ما ووژنې خو ثابت د مرمیو مخې ته ځان وغورځاوه ما هم د عاکف فاصله واخیسته څارنوال صاحب ته مې ورکړه هغه هم اړین کار ترسره کړ ډېر ښه شوي دا ځل به هرومرو زندان ته لاړ شي په یوه خبره پوهه نه شوم ثابت کولی شو چې ووایي عاکف زه نه یم ویشتلی او هغه آزاد کوي خو دا کار یې ونه کړ جالبه ده ښکاري چې د هغوی په منځ کې هم جنجال جوړ شوی که شوي دي که شوي دي له دې نه به ګټه واخلو او د دواړو نه به ځان وژغورو خیري مرسته وکړه که نه ولې به تا سره مرسته کوم تا خو عاکف تارګار صاحب سره سمه دوکه وکړه ما ته به ګوره خیري زما صاحب مه خرابوه که نه ښه به دې ووهم زه به ولې عاکف سره دوکه وکړم دوکه دې وکړه که نه ولې دې ونه وایه چې هغه ډز نه و کړی هله ما سره مرسته وکړه
دا پاکټ چا درته راوړی؟ دا خوشیکه خیري یوه شېبه پرېږدی چې بیا ګوره. خوشیکه درته راوړم. خیري هغه لاس مه وهه. رایې که ومې ویل ماته یې راکړه. او زما خدایه دا نو څه دی؟ د ټولو د ډلو د پام وړ د امنیت امر نجیب المنظرم ته نیول شوی. د عدلي شاوخوا ټولو ډلو ته خبر ورکول کېږي. د سیمې نه د وتلو ټولې لارې وتړئ. که اړتیا شوه تلاشي پیل کړئ. حالا نیازي حالات سرعت ورکړه. عامر صاحب موبایل دې راکړه. داسې راته مه ګوره، موبایل دې راکړه. که پام دې وي ځان دې بیخي ورو کړی که ښه ده، ورځپاڼه کې به اعلان ورکړو عامر صاحب. وبه وایم چې ما ځان ورکړی او ما زر پیدا کړ. هرو مرو به مې یو کس پیدا کړي. حالا موټر تیز که چې هغه خلک پیدا کړو. هغه ما ته راکړه. مې یې ګوره. وروره دا خو د عروض منظور نه دي. خیري ما سره مرسته وکړه. سمه ده سمه ده صبر وکړه. ته خو که یې که نه کومه ستونزه به نه لرې. خیري 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 وروره ودرېږه څه کوې؟ خوښه مې که ما څه کړي دي. دا انځورونه دې هېڅ لیدلي دي. باید هېر یې کړې. هېڅ چاته یې به نه وایې. نه کفته نه هم کوم بل چاته. پوه شوې؟ پوه شوم وروره پوه شوم. خیر دی ما خوشې ژمنه وکړه خیري. د خپل شرف آن ناموس په سر راته قسم وکړه. ژمنه کوم وروره هر څه چې ته غواړې هماغسې کوم. ما هېڅ هم نه دي لیدلي او په هېڅ هم نه پوهېږم. قسم کوم په هېڅ هم نه پوهېږم. وګوره که چاته دې څه وویل بیا دې واجنم. پوه شوې؟ وروره په ارامه به دې راته دا هر څه ویلي ول څه کېدل. ها ټول خلک په ما باندې فشار راوړي. وروره ټاپ دې وینه شوی. ما ته لاس مه راوړه خیري. ارامه مې پرېږده. ځه وځه. سمه ده زه به یوه ناسته راوغواړم. نارسې نارسې زه راغلم ښاغلیه. مهرباني وکړئ څه شوي؟ د ثابت روټ ټاپ وینه شوی. یو ځل یې وګورئ. زر کوئ ویې ګورئ. ورنږدې شه چې په سر یې وولم عامر صاحب. هله ورنږدې شه هله. ما دې کار کې مخکې له واقف زه په غیر قانوني ډول څوک نه وژنم. زه قاتل نشم کېدلی. سمه له خپله پوهېږي عامر صاحب. زه په خوشحالۍ سره قاتلېږم. په اصل کې همدا واټن زما لپاره بسنه کوي. دا یې څه کوي؟ پام کوئ څه خبره ده؟ دا نو څه دي؟ څه خبره ده؟ څوک ډز کوي؟ کوم څوک ډزې کوي؟ سرونه ټیټ کړئ. هلکه ماته وسله مې راکړه. واخله واخله. دا څه حالت دی؟ زر کوئ. څوک ډزې کوي؟ ها عاقف دی. عاقف دی؟ څنګه کېدی شي؟ هغه خو نیول شوی و. ښي خواته راشه ښي خواته. هله زر کوه. نجیب هم ورسره دی. هېڅ پوه نه زه هېڅ پوه نه شوم. دا څه حالت دی؟ ته پې ډزې مه کوه. ارامه اوسه.
اړتیا نشته چې عکس العمل وښیي او ځان ته جنجال جوړ کړي. ته څه کوې امر صاحب؟ دا ته څه کوې ها؟ مرسته در سره کوم. امر صاحب وګوره، خپل چانس دې ما ازمایه، اوس غشله کمانه وتلی. ما خپله کښته یې سوځولې ده، سوځولې مې ده. دا وسله دې لرې کړه. امر صاحب ټول دا تکراري خبرې ماته مه کوه، هیله کوم. هله موټر تېز که، زر کوه. ته هېڅ نیت نه لرې چې په خبره ځان پوه کړې، همداسې ده؟ حرکت وکړه امر صاحب، وایم حرکت وکړه. هله زر کوه، موټر روښانه کړه. ته موټر تیز کا. هله زر کوه، نظر کوه. هله نو زر کوه، هله. زم ته ډازې کوم. صبر وکړه، داسې مه کوه. موټر کې نجیب امرم شته. هسې ځان ته جنجال مه جوړوه. اړتیا نشته. موټر خو زغر دی. هسې عام دې کار کې یوه ګډوډي راته ښکاري. موږ خو نوي ازاد شوي یو پیکاسه. اوس چې فرصت زموږ په لاس کې دی، پرېږده چې دواړه ووژنو. پولیس هم هغوی پسې دې دا کار ونه کړي. هله موټر تیز کا، تیز یې سمه ده ښاغلی، سمه ده. څه وشول بریالی نه شوې؟ ما فکر کوو ته ښه نښان ویشتونکی یې. که غواړې هغه کسان به ونیسو او څوکۍ کې به یې وتړو. غلی شه امر صاحب، صبر مې مه ازمایه. هله امر صاحب، هله. هلته دي، مخې ته یې واشه، مخې ته. ډېر ښه امر صاحب، زر کوه، زر تاو شه. ویې څاره، ویې څاره. هله نو امر صاحب ته څه کوي؟ څارنه لاندې موټر کمر بس قیمتي خواته تاو شو. لاره وتړئ، همدا اوس لاره وتړئ. سمه ده، پوه شوم، دا اوس لاره تړو. ستاسو خواته درځي. واورئ، په موټر کې د امنیت د امر برابطه نیول شوی. پام کوئ. څه وشول؟ د ډزو غږ خو بند شو. نه پوهېږم. فکر کوم چې موږ ترې ورک شو. اوه، اوس راپورته کېدلی شو. پورته شئ، پورته شئ. ګواښ تېر شو. اوف، شکر خدایه. اوس نو هېڅ چېرته نشي تللی، تر همدې ځای وو. شاته لاړ شه، شاته لاړ شه. تا ماته را زده کړي وو، تل د وتلو یوه لاره شته که نه امر صاحب؟ عاقفه، له موټره ښکته شه او تسلیم شه. شاوخوا دې کلا بنده شوې، هېڅ چېرته نشي تللی. تا ته وایي. اورم یې امر صاحب، اورم یې. تسلیم شه عاقفه. خو زما ملګری ما سم نه پېژني. زه نه تسلیمېږم. په زوره هڅه کوي چې ځان ووژني. مرګ ته ترجیح ورکوم. د نن ورځې لپاره همدومره کار بس دی. دې لوبې ما ته هېڅ خوند رانه کړ. بس دی؟ زه خو فکر کوم چې نوی مې دا کار پیل کړی دی امر صاحب. څه وکړو؟ په ډېر سرعت سره به شم او موټرو سره له ټکره وروسته ترې تېر شو. څنګه به له دې ځای وتښتې؟ امر صاحب، زما د ذهن خبره دې وکړه. ما هم دا فکر کوم. څارګر صاحب څه وکړو؟ اوس لپاره په تمه شئ، تر څو چې ما نه وي ویلي. هېڅوک دې ډز نه کوي. په خبره پوه شوئ؟ پوه شوه څارګر صاحب. ډېر پام کوئ، نجیب امر ته زیان ونه رسېږي. دا عاقف څه کوي؟ ښه ویني چې شاوخوا یې کلا بنده شوې. نور نو څه ته په تمه دی؟ عاقف په آرامه ځان نه تسلیموي نیازي. موږ به دلته ډېر ستړي کړي. زه په دې خبره ډاډه یم. خدای دې وکړي چې کوم لیونتوب ونه کړي. له دې نه بل کوم لوی لیونتوب پېژنې ته یې راته ووایه چې زه هم پوه شم.
له هرې خوا کلابند شوی یې موټر نه ښکته شه تسلیم شه بس کا ملګریا هېڅ ځان مه ستړی کوه هله راځه چې ښکته شو داسې به چېرته ځو که د قبر او زندان په منځ کې راته د ټاکلو حق راکړل شي زه به قبر وټاکم امر صاحب یعنې خبر ته ترجیح ورکوې ها زما خوی هم داسې دی نو مړ به شم خو خوی به مې بدل نه شي ښه نو څه کوې یو ځای دا کار کوم موټر مخامخ په هغوی ورمنه یا هغوی لرې کېږي یا به هم موږ له دې نړۍ نه لاړ شو لیونتوب مه کوه زه د پولیسو په مامورینو موټر نه ورولم په دې حالت کې ته ما یوازې پرېږدې امر صاحب دا خو هېڅ څه کار ونه شو ته څه کوې عاکفه هله موټر ته حرکت ورکړه چې لاړ شو له دې نه به ښه وي چې ما ووژنې پوهېږې که تا ووژنم هېڅ معنا به ونه لري خو که دې پولیسو نه یو څو کسه ووژل شي بیا لیونتوب مه کوه عاکفه هغوی د پولیس مامورین دي داسې فکر هم ونه کړي ټول د هېواد ځوان اولادونه دي سمه ده نو اوس به یې وګورو چې څومره زړور دي امر صاحب هله عاکفه عاکفه پام کوئ پام کوئ پام کوئ پام کوئ ډز ونه کوئ دا خو هوایي ډزې وې که حرکت ونه کړې دلته به په رښتیا ځینې کسان ووژل شي امر صاحب او ته ډېر ښه پوهېږې چې زه هېڅ هم نه لرم چې له لاسه یې ورکړم عاکفه بس که نو موټر نه ښکته شه که نو د دې کار پایله به ډېره بده وي سمه ده خپله پوهېږې سمه ده ارام اوسه ډزې مه کوه حرکت کوو هله نو امر صاحب مه ناوخته کوه زر کوه امر صاحب حرکت وکړه زر کوه هله حرکت وکړه امر صاحب هله زر کوه لرې شئ لرې شئ لاره خلاصه کړئ هلئ لرې شئ موټر تېز کړه نور یې تېز کړه هله لرې شئ لرې شئ خوشی کن خیر پنجر شوی سرگر سه څه چټچټ وایي بیخي د پخوانیو ورځو په څېر یو امر صاحب زر کوئ لاره خلاصه کړئ زر کوئ هغوی باید ونیسو هلئ زر کوئ زر کوئ هلئ زر کوئ فکر کوم ترې خلاص شو که څنګه هر څه چې وکړي د دوی له لاسه ځان نشي ژغورلی پوهېږم امر صاحب زما په ستونزه هېڅ نه یې پوه شوی زه په اصل کې زندان نه نه ډارېږم امر صاحب زما ستونزه له پیکاس او پیساګور سره ده هغوی چې ووژنم بیا چې هر څنګه ته غواړې هماغسې به وکړم سمه ده اوس نو چېرته ځو نه پوهېږم یو ارامه ځای باید پیدا کړو باید فکر وکړم ژوندې په خیر آزاد شوې ښاغلی پیساګوره ژوندی اوسې ملګریا په خیر خوشې شوم ستاسو دا ښېګڼه به هېڅکله هېره نه کړم ما یوازې خپل مسؤلیت ترسره کړه تاسې موږ دلته را رسولي یو ښاغلي زه یو عادي حقوق پوه وم هم مو د دولت او هم مو د دعوا په ډلو کې لوی ځای ته را ورسولم او مهمه دندې مو راته وسپارلې یعنې تاسې موږ ته نوی ژوند راکړه ملګرو تاسې ته دې مبارک وي د باندې مې موټر ولیده څه شوي په موږ ډزې وشوې یعنې څنګه عاقب موږ پسې راغلی و پوه نه شو چې څنګه دا کار وشو هو زه پوه شوم د محکمې په پای کې یوه لویه پېښه شوې وه ویې ویل یو کس نجیب امیر برم ته نیولی و یعنې هغه کس عاقب دی او همدارنګه موخه یې همدا ده چې تاسې پیدا کړي تر څو چې هغه عاقب ونه وژنو په من خوب حرام ده خدایه دلته خو به نه وي راغلی که اوس مو مخې ته راشي بیا څنګه وکړو کایها بیا دې لاس او پښې رپېږي زه خو ډېر ډارېږم موږ به لوی انجمن دومره په تمه نه کړو پیکاسه زر تر زره د ساتونکو شمېر ډېر که دا چې عاقب د باندې د بم په څېر ګرځي دا د ګواښ نښه ده راځه سمې دننه لاړ شو
لاره زو سره غواړم د یو څو موضوعګانو په اړه خبرې وکړم تاسې لاړ شئ زه به هم درشم مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ هغه عاقب به ما پسې هم شي که نه ښاغلیه هو اوس دې هېڅ نه پرېږدي هغه غواړي پیسا ګردۍ پیدا کړي دې کار لپاره به په هر ځای برید وکړي وګوره عاقب بیخي له کنتروله وتلی نه پوهېږم لکه پیکاسو پیساګور سره چې کومه ځانګړې دښمني ولري دومره یې په ځان باندې خطر منلی او له خپل ځانه هم تېر شوی دی پیساګور هم د هغه میرمن او هم یې د هغه پلار وواژه اوس خبره بیخي ښکاره ده غواړي خپل غچ ترې واخلي په خیر راغلی ښاغلو خیر اوسئ ډېر خوشحاله شوم چې تاسې دلته خپلې مخې ته وینم مننه کوم زه او زما ټول ملګري ستاسو د مرستو له امله ډېر خوشحاله یو ستاسو احسان ماندي تاسې خوشحاله یئ خو ستاسې د دې حالت له امله موږ خپل ځانګړي حقوقپوهان رسوا کړل کلونه یې په پټه زموږ لپاره کار کوه خو اوس یې ستاسې له امله خپل ماسک لرې کړ او اوس باید هڅه وکړو چې د هغوی اعتبار بېرته پوخ کړو تاسې چې په دې دعوا او وزاراتو کې بوخت وئ ډېر پرمختګونه وشول په هر حال زه اوس چېرته لاړه شم زموږ خوندي کورونو نه یوه ته لاړه شه پخوا هم هلته تللې وې بلده یې که نه خور ته زنګ ووهه هغه به درته یو مناسب کور چمتو کړي سمه ده هر چېرته چې لاړې ماته خبر راکړه تا ته امانت درلېږم بیا هغه در سره واخله د څه شي امانت دا موضوعګانې چې روانې دي زموږ په کنټرول کې مخته نه ځي په بیړنیز ډول مو د څو عملیاتو پلان نیولی د شهیدانو ډېرو جنازو او ډېرو وینو ته اړتیا لرو باید ډېره لویه ګډوډي رامنځته شي دا ډېر ښه خبر دی د ورځې تر ټولو ښه خبر باور وکړه دا هیجان به تا ته هم ډېره ګټه ورسوي آرزو دا اسانه کارونه نه دي هېر دې نه شي داسې وسلوال عملیاتونه د هغه کس لخوا ترسره کېږي چې تر نن ورځې پورې یوه عادي وکیله او ډېره غلې پاتې شوې د دې لپاره چې هغه کسان له دې زیات زندان کې پاتې نه شي باید زر تر زره یو وخیم حالت رامنځته کړو پوهه شوي که هر څه زموږ په خوښه مخته لاړ شي او ورته چمتووالی ونیسي هو د هغه عاقب موضوع په اړه هېڅ اندېښنه مه کوه هغه نور د تښتېدو ځای نه لري که موږ هېڅ هم ونه کړو امنیت به یې ونیسي ته نور ښکاره ځایونو کې مه ګرځه حاله لاړه شه سمه ده د لیدو په هیله ډېره ښکلې ده امیر صاحب او دلته موږ څوک پیدا کولی هم نه شي پخوا به هم خلک داسې له وسلو سره غره ته ختل بیا به یې ستا په څېر ویل چې د غره هوا ښکلې ده دا خو ښکاره خبره ده چې د غره هوا ښکلې ده امیر صاحب ښه اوس څه کوو ما چېرته تړې مخکې شه ولې به دې تړم ها ما نه شکنجه کوې له تا نه خو دې همداسې کار ته مه کېږي څوک چې ما شکنجه کړي هغوی ټول د شکنجې حق درلوده امیر صاحب دا پرېکړه ته کوې هو دا حالت دی چې وینم هم زما لپاره یوه شکنجه ده زما په حالت څه شوي هنري فورډ آلپر نوربانو که هغوی ته په دې حالت کې وویني څه فکر به وکړي هغوی ته به څنګه ځواب ورکوي څنګه به د هغوی مخ ته ګوري د دې کار نه به څنګه دفاع وکړي عاقفه عقل دې سرته راوله کال پر ستا د حالت وویني ډېر به خفه شي تر ننه له ما نه هغه خلک په تا ډېر ډاډه دی دروازه خلاصه کار زو عاقفه هېڅ چېرته هم نشي تښتېدلی لیونی مه کېږه څه وایې ته ما تا ته ونه ویل چې عاقب باید پوه نه شي هله حرکت وکړه چلونه په موټر کې به د ماغزه باد کړم هله خبریالی نه شي سر به دې پرې شي هېڅ خبرې ته دې غوږ نه نیسم همدلته دې وژنم رزیلې